أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو مینوالو، زه اقبال حسین افکار یم او دا ستاسو چینل په یوټیوب باندې ګندارا ټي وي تقریبا د 2014 نه مونږ شروع کړی دی. اول دا زما په نوم و، بیا مونږ هغه فکر کم مشرانو چې زده کړی دی نو هغه اجتماعي دی، نو بیا ما دې د ګندارا سیویلایزیشن چې کوم زمونږ د پښتنو په ځمکه و، نو دغه نه ما ګندارا ټي وي نوم کېښود او په دغه کې اوسه پورې تقریبا 530 نه زیات ویډیوګان راتلي او هغه ټول غالب اکثریت هم د دغه ادبي، علمي، دستورو او مختلف په دغه باندې یو معلوماتي ویډیوګان دي، هغه موجود دي او په دې 2014 نه تر اوسه پورې د دې سبسکرایب چې دي نو هغه تقریبا 1500 او تقریبا 90 ته قریب شوي دي. خو بس دا ده چې دا زموږ د بدقسمتي ده چې د پښتنو دغه شانتې چینلې چې دی نو هغه وده نه کوي. که داسې چېرته هغه مختلف زه نومونه نه اخلم، هغه ضروري نه ګڼم، خو دغه بېهوده غوندې ورته به ووایو چینلونه هغه په سبسکرایب شوي نه هغه په میلیونونو کې او په دغه کې، او به هر حال انسان په اوس پړ دی زمونږ نه د ویډیوګانو دغه ته ضرورت دی او مونږ خپل پښتو ادب، پښتو ژبې، پښتون کلتور او پښتنو د قومي یووالي او ترقۍ دپاره چې کوم دی نو بس دا څیزونه په کار راولي. نن زه تاسو سره یو نوې دغه کومه، زموږ سره والله کتابونه ډېر چاپ کېږي او ښه کتابونه پښتو کې چاپ کېږي او زموږ ملګري مینوال مشران یې مونږ ته رام کي، نو دا کتاب خو چې سړی وګوري او بیا په کتاب باندې خپل نظر ورکړي، خامخا چې یو کتاب بنده وګوري نو هغې باندې نظر، نو دا یو دغه یو ښه یا بد هر څه چې هغه یو دغه سوچ یې جوړ شي نو باید چې هغه بنده ولیکي. زمونږ خصوصا زمونږ کشران چې دی نو هغه شاعرۍ زور ورکړی دی او پکار دی چې لیکي، لکه مونږ د شاعرۍ مخالفت نه کوو، خو دا ده چې د دې په ځای باندې که دغه شانتې دي دا کتابونه ګوري او په دې باندې خپل ریویو ورکوي نو او لیکي یې، هغه په فیسبوک ورکولی، سوشل میډیا ورکولی شي، هغه په اخبارونو رسالو کې چاپ کولی شي، دغه په کتابونو کې هم چاپ کولی شي. نو دغه کتابونه به چې کوم دی نو هغه به ډېر فایدهناکي، خلک به یې لولي او شاعري یقینا چې ډېره پښتو کې ډېره شاعري شوې ده او ډېره ښه شاعري شوې ده. کوم چې زموږ مشران دي، که هغه د کلاسیک دي، که هغه د جدید دور دي، ما بعد جدیدیت، نو هغې کې ډېر لوی کار شوی دی، نو ډېر ښه شاعران دي، اوس هم شته، خو دا ده چې کم زلمي چې دي نو دوی له پکار دا دی چې دوی مطالعه وکړي او څنګه چې ما وویل دغه خپل ریویو هغه بیا ولیکي
په فیسبوک ورکي او د شاعرۍ کتابونه چې دي نو هغه کوشش وکړي چې هغه زر چاپ نه کړي، لږ وخت وکړي، واخلي او هغه په خپله و بیا دې په دغه باندې پوه شي چې یاره دا څنګه دی. نو په دې تیر دور کې ډېر ښه کتابونه زمونږه چاپ شو. زه لومبی تاسو سره دې کتابونو یو مختصر دغه کوم په دې ویډیو کې، بیا به زه کوشش کوم چې کوم کتاب ولولم د هغې باره کې هغه تاسو سره به بیل بیل په هغې خبره کوو. نو دا زمونږه محترم رحمت شاه سایل صاحب چې دی نو هغه کتاب دی د محبت د انقلاب سندرې د شاعرۍ نوې، او دا د خپل نوعیت یو ډېر اهم کتاب دی. سایل صاحب یو ډېر مهم شاعر دی د پښتنو، او چې دی نو داسې به ووایو چې د هغه په شاعرۍ کې د خپل قوم نفسیات د هغې چې کوم دی نو د ځمکې خوشبو د هغې، بلکې هغه رازق فهیم یو خبره کوي ډېره ښه کوي چې د شاعر د سایل شاعري چې کوم دی نو هغه د پښتنو د هر دور بیانیه ده پکې. نو حقیقا همدغه شانتې را د سایل صاحب چې کوم کتابونه چاپ دي نو د هغې به در سره ذکر وکړو. دا د ویر په چم کې وار د نغمو دی، دا شاعرۍ کتاب دی. د لمبو په سوري شاعري ده، د ښایستونو د سپرلي بادونه شاعري ده، د وینو رنګ په لمبو څنګه ښکاري شاعري ده، تا له تصویر په ګلاب جوړ کړم که نه شاعري ده، دړ چې د څلیکو څانګې وسپړلې شاعري ده، حالات چې اور اوروي شاعري، د چنارونو نه لمبې ووتې شاعري، تا به په خپل تصویر کې څوک ځایوي شاعري، زه د خزان د پاڼې پاڼې سره اورېږېدم شاعري، ستا خبرې ستا خبرې د سندرو سرنامې دي شاعري، نرګس بیمار بیمار شاعري، یه زړګیه دلته به ګل نه سپړې، یه زړه ګورې دلته به ګل نه سپړې. او دا د سایل صاحب د کتابونو نومونه دا اکثر د هغه د شعرونو، د هغه د غزلونو، د هغه د سندرو، د هغه د نظمونو سرنامې وي. نو د شعر چې کوم دی یو مصرع د هغې دغه کړي نو یه زړه ګورې دلته به ګل نه سپړې. نو دا مو دغه مخکې چې ما بیان کړو. نور چې غرمې لمبې لمبې شاعري، ژوند او فن دواړه د یو بل آینې شاعري، د محبت د انقلاب سندرې د آخري کتاب دغه د دې نه علاوه سایل صاحب چې دی نو هغه په نثر کې هم ډېر کار کړی دی. آخري سندره افسانې دي د باچا خان د افکارو معنوي تصویرونه نثر دی، د پښتو شاعري آینې نثر، د تنقید مشرق او مغرب او پښتو نثر، د پښتو املا د باړهګلۍ فیصلې نثر، تنقیدي تضادات او فکري عاجزي نثر. دا د سایل صاحب کتاب دی د شاعرۍ نوې چې اوس په 2024 کې د کتابت په طباعت په کالو ښایسته شو، منظریام ته راغلی دی. دا تاسو اغستی شئ او د دې تصویر چې ما تاسو ته د شامخ ټایټل د دې کتاب وښول، د مخې مو وښول، دې په شا باندې سایل صاحب 3 شعرونه دي. د ګل خو ټول جهان وطن دی خو زما د وطن، د ګل خو ټول جهان وطن دی خو زما د وطن، ښکلو له ټول ګلونه هر کال تماشې له راځي، سپوږمۍ چې کله ځان سینګار کړي او د 14 شي، سپوږمۍ چې کله ځان سینګار کړي او د 14 شي، په غره راواوړي او زموږ کلي ته شپې له راځي. او د پښتنو خاوره د امن د تهذیب خاوره ده،
د پښتنو خاوره د امن د تهذیب خاوره ده. یو لیونی کوتره دلته کې د میله راځي. نو دا د ساحل صاحب کتاب دی څنګه چې ما ووی، نو دا تقریبا په 300 مخونو باندې اړه دی. په دې کې نظمونه هم دي، غزلونه هم دي، او دا د دوی د ټیټل نه وروستو په دغه باندې د دامانو په ګلونو کې دې اورم د بنګړو په شرنګ نری نری سندره. او د دې تړون د ټول انسانیت د ښایست، مینې او امن په نوم باندې دی. نو دا د ساحل صاحب کتاب دی. اوس د دې کتاب سرین آخري ما تاسو ته چې کوم کتاب وی، نو هغه اوس مارکیټ ته راغی، هغه تنقیدي تضادات او فکري عجزي دا. او د دې نه علاوه په کلتور باندې ما چونکې هغه کې مقاله د کتاب برابر مقاله هغه ما لوستې ده، نو هغه ډیره بهترین په کلتور په کلچر باندې دې سره په هیواد دا هیواد چې دی نو هغه قلندر صاحب دغه استدلال و چې دا د لرېوالي په دغه کې دغه کېږي او دا د وطن په معنی کې نه دی. نو ساحل صاحب په دې باندې هم یو د هغې په جواب کې یو تنقیدي لیک کړی دی. زما په خیال چې دغه به هم هغې سره نور به ورسره هم نسلونه شته. ساحل صاحب ډېر زرخیزه او فراخ مطالعه ډېره فراخه او ذهن یې ډېر زرخیز دی او مشاهده چې کوم دی نو هم لري، او بیا د فن چې کوم دی نو د علم و ادب یو لویه تجربه وه ورسره. نو زما په خیال دغه کتاب به تاسو چې دی نو خامخا واخلئ او ویې ګورئ.